د ریڅې یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. خوشاله یم چې بیا هم بریالي څیرې سختې ورځې کتاب سره راغلی یم. د دې کتاب ژباړن حسیب نورمل دی او زه صدیقه ملکزی درته وړاندې کوم. د کتاب وهمه برخه ده چې دا برخه د مستر بین ژوند او سختو ورځو ته ځانګړې سوې ده. هیله ده چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. کومیډین مستر بین. کومیډین مستر بین په 1955 زیږدیز کال د جاپان د کانتی دورام ښار کې زیږیدلی دی. د بین پلار بزګر او د سیمې عام وګړی و. مور یې د کور ښځه وه. بین په خپله سیمه کې لومړنۍ زده کړې وکړې او بیا یې د انګلستان په اکسفورډ پوهنتون کې د برېښنا د انجینرۍ په برخه کې سند واخیست چې وروسته یې په همدې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې ماسټري هم وکړه. مستر بین له تنکي زلمیتوبه له کومیډي چارو سره علاقه لرله. هغه په کومیډي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. بین چې په اکسفورډ پوهنتون کې محصل و نو د مشهور طنزي فلمونو له لیکوال ریچارډ کورټیش سره معرفي سو او د هغه تر نظر لاندې په کومیډي فلمونو کې کار پیل کړ. هغه د اکسفورډ پوهنتون د امفي په سالون کې د تیاتر په څو نندارو کې برخه واخیستله. په همدې ځای کې بین خلکو زیات خوښ کړ او د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړ. په 1958 زیږدیز کال کې چې بین 23 کلن و د تیاتر عملی صحنې ته راغی. بین په یوه نمایش کې د بی بی سی په شبکه کې په یوه طنزي خبر چې په تقلید جوړ شوی و کار وکړ. دغه نمایش پوره 3 کاله دوام وکړ او بې شمیره مینوال یې پیدا کړل. دغه ډرامې ډیرې ملي او نړیوالې جایزې هم وګټلې. ډیرو بنسټونو دغه ډرامه وستایله او عالی یې وبلله. بین وروسته له دې ډرامې څخه د بی بی سی شبکې د غوره کارکوونکي لقب هم خپل کړ. بین په 1989 زیږدیز کال کې په ټلویزیون کې هم کار کول پیل کړل. بین په ټلویزیون کې له بې خبرو او بې مکالمې د سریال لړۍ و چې په 3 ټلویزیونونو کې خپرېده. بین په دې سریال کې د یوه بریټانوي عام وګړي رول لوباوه. هغه به خبرې او مکالمې نه کولې خو په ځینو ځانګړو حرکاتو سره به یې خلک خندول. هغه په دې سریال سره په بریټانیا کې تر ټولو غوره کمیډین لقب وګاټه. بین په 1990 زیږدیز کال کې له سانتر اسیاستی سره واده وکړ. له همدې میرمنې څخه 2 اولادونه لري. بین په موټرونو مین دی. هغه کله کله د موټرو په اعلاناتو کې هم راښکاره کیږي. جالبه ده چې نه یوازې له موټر بلکې د موټر له ځغلولو سره هم ځانګړې علاقه لري. بین کار له راډیو څخه پیل کړ. هغه په لومړي ځل په بی بی سی راډیویي نړیواله شبکه کې په کار پیل وکړ. هغه د یوې خپرونې چلوونکی و چې ډیر کله به یې له خلکو سره کومیډي او طنزي مرکې کولې. له راډیو وروسته ټلویزیونونو ته لاړ. هغه د بی بی سی سربیره په څو ټلویزیونونو او سریالونو کې کار وکړ. بین وای له طنز سره مینه لري. هغه وای په جدي رول کې نه لوبیږي. د په خبره په دې جدي رولونو کې ځان آرام نه احساسوي. بین په زیاتو تیاتر نندارو، فلمونو، سریالونو او طنزي خپرونو کې کار کړی چې زیاتو فلمونو او سریالونو یې جایزې هم اخیستې دي. مستر بین یوازې کمیډین نه دی، هغه یو تکړه لیکوال هم دی، خو دی په اسانه د بریا دې پوړونو ته نه دی رسېدلی. بین د نورو بریالیو څیرو په شان له ګڼو ستونزو او خنډونو سره مخ سوی، خو بین نه دی ناهیلی سوی. هغه د ټولو هغه ستونزو او خنډونو سره مبارزه وکړه چې د پرمختګ او بریا مخه یې ډپ کوله. بالاخره ځان یې د شهرت او بریا تر پوړونو ورساوه. د مستر بین د ژوند سختې ورځې. بین په یوه متوسطه کورنۍ کې زیږېدلی. پلار یې په خپله سیمه کې کرونده لرله او په هغه بوخت و.
خو کروندو د کور لګښت نه پوره کاوه او اقتصادي وضعیت یې ښه نه و. بین هڅه کوله چې ښه کمیډین سي او د سینما په پرده ځان ښکاره کړي، خو هغه په دې کې پاتې راغی. ستونزه دا و چې نوموړي د ژبې بندېدو ستونزه درلوده او په فصاحت او بلاغت سره خبرې نسوي کولای. حتی د بی توره یې هیڅ نسو تلفظ کولای. دا هغه څه و چې د سینما په پرده د راښکاره کېدو پر وړاندې لوی خنډ و. بین چې پوسو د ژبې بندښت د پرمختګ او بریا خنډ دی، بیا یې په ډیرو ټلویزیونونو کې له خبرو پرته د اکټینګ غوښتنه وکړه، خو ډیرو ټلویزیونونو د غوښتنه ردوله. بالاخره هغه بریالی نسو چې په ټلویزیون کې دنده واخلي. بین غوښتل چې په فلم کې ولوبیږي، خو ډایرکټرانو به ورته ویل چې مناسب اندام او څیره نه لري. دا هم هغه یو دلیل و چې څو ځلې په سینما او فلم کې د کار کولو غوښتنه رد سوه. بین ته یوازې د فلم او سینما ډایرکټرانو نه ویل چې مناسب اندام او څیره نه لري، حتی د سیمې خلکو به هم د ده په څیرې ملنډې وهلې او پرې خندل به یې. بین په ځان باور لرلو، هغه په ځان کې وړتیاوي او استعداد لیدلو، نو ځکه له همدې عمله ناهیلی نه و. خپلو هڅو ته یې دوام ورکړ. هغه و چې د خپلو هڅو په برکت په کم وخت کې له ځانه یو تکړه او مشهور کمیډي کرکټر جوړ کړ. مستر بین اوس له 132 میلیونه پاونډو څخه زیاته شتمني لري، چې دا ټوله یې د خپل کار، زحمت او هڅو ثمره ده. مستر بین دا ثابت کړ چې بریا ته د رسیدلو لپاره تر هڅې او زیار بل مهم شی نسته. د مستر بین د ژوند او سختو ورځو په اړه مو واورېدل. هیله ده چې د ریڅا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ترڅو د نورو په زړه پورو کتابونو او مطالبو له اورېدلو څخه برخمن سئ. تر بیا چې د بریالۍ څیرې سختې ورځې د کتاب له 8مې برخې سره ستاسو چوپړ ته راځم، تر هغه مو په لوی او مهربانه رب سپارم.